بچوړیا څنګه چې تاسو په خپل پلار باندې نازولې کنه داسې ستاسو پلار چې دی کنه هغه په ما ډېر نازولې ډېر بې انتهایي مې خوښ و ډېرې چکرې مې پرې لګولي دي او داسې هوټلو ته مې بولې او داسې خوراکي مې پرې کړي دي داسې اوس په تاسو باندې چکر لګوي بچوړیا د زوی نه بعد ستاسو ته زما ډېره زیاتې مینه ده ولې چې نوسې خو ډېر خواږی د نوسو مثال داسې دی لکه د ګوړې او د ګبین السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بچې په خیر راځي بچوړګو تاسو راغلی چکر به لګو ملم جوی ته بالکل بالکل چکر به لګو بابا که تاسو خفه کېږئ نه تاسو به شاته کښېنئ او دا ماشومان به مخې ته کښېني ولې چې دوی ته شاته ساړه ویږي بچوړیا ته چې وړوکی وې نو ما خفګان نه دی ورکړی ته زما د زړه ټوکړی او اوس هم تا خفګان نه ورکوم زه خو ستا هر خواهش پوره کوم بچوړیا راځئ راځئ بچوړو نن در باندې ښه زبردستې چکرې لګوم او ښه زبردستې خوراکې در باندې کوم شان چې زما زوی ماشوم نو ما په چکر وګرځو او خپل زوی لپاره به ما مختلف خوبونه لیدو چې دا به غټ سړی جوړ شي او زه په دمه شم ما ځان نشم نیمګړی کو خپل زوی مې پوره کو چې د زوی د کامیابۍ په وجه به زما عزت او شمله اوچته شي افسوس چې زما زوی هغه شانتي ونه خطو بچې ودرو ګاډي ولې داجي ته ودرو ګاډي ودرو چې ما ته خو پته نه وه تاسو چکر لځئ او په چکر کې خور نه مونه خبرې راځي چې هغه به زما په وجه تاسو نشئ کولی او تاسو به ځان ته په ګاډي کې ګانې هم لګوئ نور ټوکه ټقالې به کوئ او بچې ته چې به زما سره چکر لتلی نو ما سره به ډېر ټوکه ټقالې کولې ما به ستا هر ضد پوره کولو او نن ته د خپلو بچو ضد پوره کړه او ښه ډېرې چکرې پوه لګوي زه ستاسو سره چکر له نشم تلی او تاسو ځئ بابا خبره وره بابا تاسو ځئ ښه بابا خفه شو راځئ خپل کار به کوي دا اوسني مشران خفګان ته بهانه جوړوي بابا په څه خفه شو دی په دې خفه شو چې د مخکې سیټ نه ما شاته کېنو پاپا دا څه خبره وه مخکې به دې کېنولی موږ به شاته ناستو په قلاره کېنه دوی عمر خوړلی دی خو تاسو خوشحالۍ ته نه پرېږدي په تېر عمر یې هم زړه هوا خوري پاپا دا خو ډېر بد وشو بابا خو ستا نه زموږ سره زیاته مینه کوله او هر نیکه د لمسي سره زیاته مینه کوي پاپا یو تپوس کوم که ستاسو اجازت وي وکړه بچې پاپا دا مینه ته صرف زموږ سره کوي که ستاسو پلار هم ستاسو سره کوله زما پلار خو په ما ځان تاله کړی دی او د حد نه یې راباندې سیوا خرچې کړي دي پاپا که سبا له زه دا خبره وکړم چې هر پلار په زوی خرچه کوي پاپا که سبا له ته بوډا شو او موږ دا خبره وکړو چې زموږ دا پلار ولې زموږ سره په چکر وګرځي او بوډا شوی دی په کور کې په کلاره ولې نه کښېني پاپا چې ته بوډا شې زه به هم خپل بچي په مخکې سیټ کې کښېنوم او تا به شاته کښېنم بابا ما معاف کړه زه په خپلو کړو ډېر پښیمانه یم بابا ما معاف کړه بچې ته زما د زړه خوښ یې زما د زړه چرته هم تا ته بد دعا نه خیږي ولې بچې دا بیا زما د زړه خوږ دي نه خیر که تاسو زه معاف نه کړم بابا نو الله خو ویني که نه ولې چې ما ستاسو سره
د نه کېدو سلوک کړی دی بابا د نه کېدو سلوک کړی دی پلیز بابا ما معاف کړه بابا ما معاف کړه بچوړیا ما معاف کړی الله دې په دنیا او په آخرت دواړو کامیاب ساته تا د ژوندانه د سپارو تورې راوښودل څه اخیستی شپو تا د رڼا لورې راوښودل تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري راوښودل تا په شمار د ګوتو د اسمان ستوري راوښودل د پلار به دعا عرش رقی موږ له پکار دی چې د یو څو ورځو ژوندون دپاره د همیشه زندګۍ سوچ وکړو ولې چې دنیا مال دولت ښځه بچي دا یوه دوکه ده ستا ښه عمل به په آخرت کې تا له سفارش کوي پکار ده چې په دنیا کې د ښه عمل سره سره د مور او پلار په دعاګانو کې ځان رنګ کړو د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ